بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر ویډیو کې مونږ په کنټرول پنل کې په ځینو مواردو باندې خبرې کړې وې. زه راځم کنټرول پنل ته. چې کله کنټرول پنل زه اوپن کوم نو تیر ورځ مونږ فکر کوم په ساوند باندې خبرې کړې وې. نو نن به راځو په پاور آپشن باندې خبرې کوو چې پاور آپشن څه ته ویل کېږي او د څه استعمال لري. نو دغه انشاءالله زه هیله لرم چې ډېر ښکلي آپشنونه تاسو زده کړئ. نو کله چې دا اوپن کړم دلته ما سره مختلفې هغه راکوي بخشونه راکوي، لکه دا څو کټګوریانې دي یا دا دي. لومړی خو دا آپشن راکوي. دا آپشن نه مطلب دا ده چې کله ته واپس بیرته ځې، خو دا د پلی بیک یعنې بیک ټو آل کنټرول ټایم یا کنټرول لیف ایرو کیز چې ووهې دا بیرته ته وځي. یعنې زه کله چې دا کلیک کړم ډایرکټ ټکي راته بیرون وځي. بیرته هغه ساده یا هغه کومه منو چې کله کنټرول پنل ته ځو هماغه منو موږ ته راکوي. زه بیرته پاور آپشن ته دننه کېږم. پاور آپشن کې دویمه هغه دا ده چې زه د ده لومړی خلاص مطلب زه درته وایم د پاور آپشن څخه هدف دا ده چې کله ته کمپیوټر پاور بټن وهې د ګل کېدو بټنه، چې کله کمپیوټر ګل کېږي دا ووهې څه وسي. کله چې کمپیوټر دغه لید راښکته کوې دا کوم سکرین داسې راښکته کوې کمپیوټر د بندوې څه دې وسي، یا هم د کوم حالت ته سلیپ ته وسي، یا ډسپلی چې څومره وخت یې ونه کاروې دا صفحه دې ګل سي در سره. دغه سیټینګونه دي دلته پاور آپشن کې. دلته دا choose what the power button do و انتخاب کړه چې پاور بټن څه کار وکړي، څه وکړي. ګوره لومړی تاسو دلته وایي when I press the power button shut down یا hibernate. ګوره دلته د هدف څه ده، وایي کله چې کمپیوټر په بطرۍ کې او زه پاور بټن ووهم، پاور بټن نه هدف دا ده چې دا کوم کمپیوټر چلاندېږي دا بټن ښیي چې دا ووهم کمپیوټر سره ګل سي چې کله په بطرۍ حالت کې. خو مګرم کله چې کمپیوټر مې د چارج حالت کې او پاور بټن ووهم دا ما سره چی سي کمپیوټر دې را سره هایبرنیټ حالت ته لاړ سي. هایبرنیټ داسې یو حالت ده چې تاسو څه پروګرامونه دلته رن کړي لکه وډ پروګرام یا د نور څه پروګرامونه تاسو رن کړي اوپن کړي هغه کې کار کوئ، هایبرنیټ یې کوئ، بیرته چې اوپن کړئ هغه به نه یعنې کلوز سوي به نه پروګرامونه هماسې رن به پاتې لاړ شي. ډایرکټ کې لیکنه وکړئ. هایبرنیټ ډېر ښه حالت ده. زه خپله زیاتره وخت هایبرنیټ استفاده کوم. ګوره یو کس دلته وایي چې زه کله چې پاور بټن ووهم نو ماته د سلیپ حالت ته لاړ سي. بیا به تاسو دلته راسئ، دلته به ورته انتخاب کوئ چې سلیپ کله چې په بطرۍ حالت کې او زه پاور بټن وهمه نو بطرۍ حالت څخه مطلب دا چې چارج کې نه وي ورکړل سوی. کله چې پاور بټن ووهم کمپیوټر دې ما سره ګل شي، یعنې دلته اوس سلیپ شي. اوس سلیپ هم انتخاب کړه او که ورته هایبرنیټ شي هایبرنیټ انتخاب کړه، شټ ډاون شي شټ ډاون انتخاب کړه او ټرن آف د ډسپلی څخه هدف دا ده چې کله زه پاور بټن پریس کړم یا پرې ووهم ستا کمپیوټر د صفحه به چې سي ګل به سي. کمپیوټر ته نه ګل کېږي خو صفحه دې څه کېږي ګل کېږي. او که ډو ناتینګ ورته انتخاب کړې مطلب هېڅ څه دې نه کېږي. زه ورته وایم چې شټ ډاون دې شټ ډاون دې سي راته. او بل چې د پلاګین یا پلاګډ ان څخه هدف دا ده چې کله تا کمپیوټر په چارج کې نو ستا کمپیوټر ته چی سي زه چې پاور بټن ووهم او چارج حالت کې سلیپ دي سي هایبرنیټ دي سي کوم حالت ته دې لاړ سي. زه ورته وایم چې هایبرنیټ دي سي. دا یو حالت ده ستاسو هر یو انتخابولی شي. بل چې دا وین آی پریس د سلیپ بټن یعنې سلیپ بټن په ځینې دغه اوسني کمپیوټر کې خو سلیپ بټن نشته خو دغه غټ کیبورډونه نه دي دوکې شته یو سلیپ بټنه ده چې کله وایي زه سلیپ بټنه ووهم او د کمپیوټر مې د چارج حالت کې کوم حالت ته لاړ سي کمپیوټر دې سلیپ سي هایبرنیټ دې سي او که ډسپلی دې آف سي یا ډو ناتینګ هېڅ څه دې کېږي. دا آپشن ده یعنې ټول آپشنونه سیم دي خو لږ ذره تفاوت کوي. او بل چې وایي کله زه په سلیپ بټن ووهمه دا سلیپ بټن هم داسې د پاور بټن غوندې ده خو لږ هغه چارکونجه غوندې فرق کوي سلیپ یې نوشته ده. بل چې کله زه وایي زما کمپیوټر په چارج حالت کې او په سلیپ بټن ووهم نو کوم حالت دې سي سلیپ هایبرنیټ ټرن آف ډسپلی یا ډو ناتینګ هېڅ څه کېږي. بل دا ډېر ښکلی آپشن ده چې زیاتره خلک د ما خپله یو وخت داسې فکر کوو لکه خارج کې کوم ویډیو به مې څه کتله نو هغلته به چې کله کمپیوټر کې کار کوو چې کله به وته ډایرکټ به دغه لید راښکته کړه د کمپیوټر دغه سریني هغه ته لید وایي سکرین دا به راښکته کړه. ما ویلې چې دا ولې ګل کوي نه دا خرابېږي نه نو خو هغه دا آپشن ده او ډېر ښکلی آپشن ده. د څخه هدف دا ده چې کله زه کمپیوټر استفاده کوم او دغه لید یې راښکته کړم مطلب دا پاسینه هغه نه ده دا چې کله زه راښکته کړم ما سره د کمپیوټر چی سي هایبرنیټ دي سي شټ ډاون دي سي چی دي سي. زه ورته وایم ما سره د هایبرنیټ سي خالي هېڅ ګل کولو ته ضرورت نشته ډایرکټ دغه لید یې راښکته کړه نور به دا څه سي در سره ګل به سي.
بل چې دا کله چې د بطرۍ حالت کې او کله چې د چارج حالت کې او زه د هغه راښکته کوم نو بیا دا به څه شي دا کوم حالت ته غواړي شټ ډاون هایبرنیټ کوم حالت ته غواړي نو دا هغه بل دلته په زه واپس کېږم بېرته دلته موږ سره بل اپشن ده choose what closing the lid do دا هماغه هدف ده دغه څخه دغه بټنه کوي چې کله زه دا لید راښکته کړم څه دې وسي نو هغه تاسو چې لید راښکته سي دا هم په ډیټیل سره تشریح کوي یعنې دلته دوباره بل لاندې دلته یو څو اپشنونه دي چې دلته تاسو وګورئ سلیپ شو ان پاور مینو کې وایي دا د سلیپ دې ښکاره سي هایبرنیټ دې نه ښکاره کېږي او لاک دې هم ښکاره سي لکه د څخه هدف دا ده کله چې تاسو الټ F4 وهئ الټ F4 تاسو داسې یو مینو راځي دا مینو کې تاسو ته وایي چې تاسو کله دا پاور بټن وهئ نو تاسو سره د چې کې یعنی دغه ته پاور مینو هم ویل کېږي چې دلته د چې در سره هایبرنیټ شټ ډاون سلیپ څه دي کېږي چې هر یو تاسو انتخاب کړئ او ډایرکټ څه کوو کې ووهئ دا سره چې کې ګل کېږي نو دلته اوس موږ سره هایبرنیټ نشته نو هایبرنیټ به موږ دلته څنګه راولو دلته خو اوس دا اپشن نه ښکار نه کوي نو که چېرته تاسو سره نیټ وصلي چې اوس موږ سره نیټ نه ده وصل نو په دې خاطر به تاسو به څه وکړئ نیټ سره به یې کنیکټ کړئ او دلته چې کله کنیکټ شو نو بیا به تاسو د هغه له لارې هایبرنیټ څه کولی شئ اډ کولی شئ چې پاور مینو کې هم هایبرنیټ ښکاره شي بل دلته د کریټ ا پاور پلان نه هدف دا ده چې که ته غواړې په خپل زړه باندې یو پاور پلان جوړ کړې موږ درې ډوله په کمپیوټر کې درې ډوله پاور پلانونه لرو لومړی د بیلانسډ دویم پاور ده او بل چې ده های پرفارمنس ده های پرفارمنس دا به اوس په ډیټیل سره وایي چې بیلانس ته وایي پاور سیور او های پرفارمنس نو له بیلانس څخه هدف دا ده چې توازن یعنی مطلب دا چې کله زه کمپیوټر استفاده کوم د بطرۍ دې په بیلانس حالت کې چارج را سره مصرف کړي یعنی توازن نه ډیر زیات نه ډیر کم څومره چې ضرورت یې هغومره دې چې کې راته مصرف کوي بل پاور سیور د پاور سیور څخه هدف دا ده چې بطرۍ دې چارج ډیر په سختۍ را سره هغه کې مصرفوي مطلب دا چې ډیر غیر ضروري پروګرامونه دې را سره بند سي او د کمپیوټر بطرۍ د پاور حالت ته را سره لاړه سي مطلب دا چې کله هم تاسو کمپیوټر بیلانس حالت ته هغه کې انتخاب کوئ او اوکې کوي نو ستاسو کمپیوټر به چارج لږ زر زر وهي پاور کې به زر زر نه وهي ځکه دا پاور حالت ورته هغه کړی د زیات پروګرامونه به کې کار نه کوي تاسو موبایل کې هم چې سره همدنده لري د کمپیوټر کې هم عین شی هماغه ده کمپیوټر به هم په ډېر سختۍ سره څه کوي چارج وهي لکه اوس ما کمپیوټر پاور حالت ته کړی ده دلته راسئ په وینډو 11 کې خو دلته انرژي سیور تیار شته که دننه کلیک کړئ څنګه تاسو بطرۍ وګورئ یا د کمپیوټر رڼا خپله ورسره تیزیږي اوس زه که پاور سیور کلیک وکړم ډایرکټ ستاسو دغه هغه څه د کمپیوټر رڼا خیره کېږي ورسره او غیر ضروري پروګرامونه چارج نه وهي کې نو دلته پاور سیور څخه هدف دا ده بل های پرفارمنس څخه هدف دا ده یعنی دکې چې کمپیوټر کې یا چې کومه بټرۍ ده هغه چې څومره انرژي لري ټوله په کار واچوئ او کله چې دا بټرۍ په کار واچول سي څه پروګرامونه چې د کمپیوټر کې ټول په کار اچول کېږي مطلب دا چې کله کمپیوټر کې تاسو دا پاور پلان انتخاب کړئ نو ستاسو سره چې قوي پروګرامونه وي دا نو ډېر په تیزۍ سره کار کوي او ستاسو کمپیوټر هم ډېر زر زر چارج وي ځکه ټول پروګرامونه چې کې یعنی رن سوي کې یعنی ټولو ته برق یا برېښنا ټوله په زیات حد ته ورسیږي او ټول هغه به دې څه کي دغه کمپیوټر به تیز کار کوي او بل بطرۍ دې هم بیا ډېر زر چارج وهي او د بطرۍ عمر دې هم کمیږي او بل چې دا د کمپیوټر چارج یې ډېر زر زر خلاصیږي خو کمپیوټر د لږ تیز کار کوي د څخه هدف دا ده ښه اوس تا ته موږ اصلا مطلب دا و چې کریټ ا پاور پلان زه اوس ورته وایم چې زه یو پلان جوړوم د احمد په نامه محمود په نامه ته دلته تا ته وایي چې په کوم یو پلان کې ته غواړې چې پلان جوړ کړې زه ورته وایم چې بیلانس کې غواړم بیلانس کې ښه په د پلان نوم د چی ده زه ورته وایم چې احمد ده احمد دې نوم ده او ورته اوس نیکسټ که تاسو چې کله دلته نیکسټ کوئ نو تاسو به د احمد په نامه یو پاور پلان جوړ شي دلته تا ته وایي وایي ټرن آن د ډسپلی
وای کله چې بطرۍ دی کمپیوټر بطرۍ حالت کې او ته 10 منټو پورې استفاده نه کوې ستا دا ډسپلی یا صفحه به دې ګل سي در سره مطلب کمپیوټر دې نه ګل کېږي بیرته چې ته په یا ماوس وښوروې یا کیبورډ کوم بټن ووهې بیرته دې صفحه چلاندېږي نو تاسو دې وایي څو دقیقې بعد دې دا څه سي صفحه دې در سره ګل سي چې ته کمپیوټر کې ګوتې ونه وهې نو تاسو 10 دقیقې 15 دقیقې هر څه تاسو غواړئ تاسو دلته ورته انتخابولی شئ او که نه ور انتخاب کوئ ته ورته وایې چې زه کتاب لولم او شاید یو ساعت خلاص ورنه وړم هماسې کتاب ته ګورم نو بیا نه ور انتخاب کوئ نو تاسو دا ډسپلی به تاسو سره نه اف کېږي بل څه ده کله چې چارج حالت کې څومره وخت کې دې صفحه را سره ګل سي دغه هغه یې ده بل چې ده فوډ آن د کمپیوټر ټو سلیپ حالت ته دې څو دقیقې وروسته لاړ شي مطلب که ته 20 دقیقې کمپیوټر دې ونه کاروې نو نور دې څه شي دا د سلیپ حالت ته لاړ شي بل څه ده هغه که له چارج حالت کې سلیپ حالت ته دې څومره دقیقې بعد لاړ شي دا ګوره دا څه وخت استفاده کیږي زه استفادې لنډ ځای درته وښیم یو کس ته ویده کېږي له ویده کېدو نه مخکې غواړي یو ویډیو وګوري نو دلته دا داسې کوي چې پوهېږي چې یو 10 دقیقې ویډیو وګورم هماسې نور ویده کېږم او کمپیوټر مې څه کوي چارج سم نه ده ورکړل سوی دا راسره ګل کېږي نو یا باید سلیپ حالت ته لاړ شي دا خو زه چې ویده شم او کمپیوټر چارج مې څه کوي وهي نو بیا داسې وکړئ دلته چې 20 دقیقې 10 دقیقې ورته انتخاب کړئ 10 او 20 دقیقې بعد که تاسو ویده سوي کمپیوټر دې هم خپله چې کېږي سلیپ کېږي در سره بیا نو چارج نه وهي وهي داسې ډېر کم ذره چارج وهي نو که چېرته دا غواړئ چې دا ورته انتخاب کړئ کریټ ورته ووهئ تاسو سره به پاور پوینټ د احمد په نامه څه کریټ څه در سره نو دا و د هغه چې څنګه یو پاور پلان موږ ځان ته جوړو دلته هغه چینج پلان سیټینګ ته لاړ شئ دلته کولی شئ چې تاسو بیرته هغه سیټینګونه هم څه کوئ تغییر یې کړئ بل موږ سره دلته د چینج اډوانس پاور سیټینګ چینج اډوانس پاور سیټینګ نه هدف دا ده چې دا خو ډېر ساده و که چېرته په ډېر مغلق شکل غواړئ چې سیټینګونه یې تغییر کړي نو هغه بیا ته دلته کولی شئ لکه ډیسکټاپ بیکګراوند سیټینګ څخه هدف دا ده چې کله د ستا هغه وي سلایډ شو کې کله چې د کمپیوټر دومره دقیقې بعد ونه کاروې مطلب دا دی چې سي پاس یا ګل دې سي یا د بیکګراوند سیټینګ ته ورته تغییرې همداسې ټول هغه دي خو دا دومره مهمه نه دي چې تاسو کې اوس د کې وخت خپل ضایع کوئ نو دغه مهمه دغه څو اپشنونه دي چې دغه تاسو څه کوئ زده کوئ در سره بل موږ سره دلته په دا د چوز وین ټرن آف د ډسپلی دا خو مو ویلې چې کله موږ ډسپلی څو دقیقې بعد څه شي ګل شي نو هغه تاسو کولی شئ دلته تغییر او تبدیل کړئ بل چې دا چینج وین د کمپیوټر سلیپ دا هم مو ویلې چې څومره وخت بعد کمپیوټر چې شي چینج شي یا دې هم سلیپ حالت ته موږ سره لاړ شي نو دا خو موږ مخکې تیار ویلي وه بل یو کس وایي چې زه غواړم بیرته بیلانس انتخاب کړم نو تاسو سره بیلانس څه کوئ انتخاب کوئ بیلانس څه کولی شئ انتخابولی شئ او که بیرته چېرته غواړئ احمد انتخاب کړئ احمد پاور پلان انتخاب کړئ دا هم انتخاب ښه اوس زه راځم بیرته احمد انتخابوم د احمد پاور پلان دلته اوس بیرته به یوه پوښتنه پیدا کېږي چې څنګه کولی شم چې د احمد پاور پلان بیرته ډیلیټ کړم نو دا ډېره اسانه ده تاسو به لومړی کار دا وي چې تاسو به یو بل پاور پلان انتخاب کړئ ګوره کله چې تاسو دا انتخاب کړئ دا هیڅکله نه ډیلیټېږي ځکه دا ټول کمپیوټر پاور پلان د ده مطابق روان ده نو تاسو به لومړی بل پاور پلان انتخاب کړئ کله چې بل هم انتخاب کړئ بیا به راسئ د احمد یا هر یو هغه چې تاسو پاور پلان غواړئ ډیلیټ کړئ هغه سیټینګ ته به راسئ چینج پلان سیټینګ ته چې کله راغلی بیا به تاسو دلته څه وکړئ ډیلیټ دس پلان ووهئ ډیلیټ دس پلان هم چې کله ووهه بیا به څه کوئ اوکې کوئ تاسو سره باید هغه پاور پلان د احمد په نامه چې شي ډیلیټ شي که بیا غواړئ چې کریټ کړئ تاسو هم څه کولی شئ کریټ کولی شئ نو دا و په کنټرول پنل کې موږ سره پاور آپشن نور به انشاءالله داسې څه آپشنونه کې نه وي نو په لوی الله تعالی هم سپارم ښه وخت کې چارې